چمن ته د افغان کډوالو کډه را روانه وه چې په دې کډه کې یو ماشوم ژوند د لاسه ورکړي. د افغان کډوالو چې دغه یو مورکۍ ده ډېره پریشانه ده، ډېره په تشویش کې ده. راځئ دغه خبرې د دې ځوان له خولې واورئ. خدای پاک دې رحم ورباندې وکړي او د چمن د انتظامیې څخه خواست کوو چې د دغه کورنۍ سره مرسته وکړي او د چمن پر ځوانانو او پر مشرانو باندې غږ کوو چې د دغه کورنۍ سره مرسته وکړي. راځئ ټول تفصیل په دغه ویډیو کې راسره وګورئ. دغه اوس کډه را روانه وله، دغه نجلۍ کې مړه وه، دغه ښځې بغارې وي. دلته ملیشیا تکلیف ورکوي چې ګاډیانې واوړي، په میاشتې نه ریله کوي. دلته اوس خلک د کډو دپاره ګاډۍ نشي پیدا کولی. دغه زموږ د زنانو د افغانانو دغه حال دی. په زاړه چمن موږ راشاوه کړله، دغه نجلۍ دا د غسل ورکوو، اوس د زاړه چمن په ادره کې پټوو. دا د افغانانو خوارانو دغه حال دی. اوس یې نو چې له ورشي پر دا بالا تکلیفونه ورکوي، په ګانټه یې درولي نه یې لکوي. دا زموږ د افغانانو دغه حال دی.